زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله پراته یاست. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد احمد. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر اسانه او زبردسته لاره ښیم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي بغیر له کومه نوم څخه جوړه کړو، یعنې بغیر له نومه. دا 100% کار کوي او 100% ستاسې مخکې کار عملي کوم پرې. نو که چیرې درته وایم که چیرې چا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی همدغسې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. او که ویډیو مې خوښه شي نو لایک یې هم کړئ او شیر خاتمه کړئ، ځکه چې نور دوستان نور افغانان هم ترېنه ګټه واخلي. په ویډیو پیل کوو د دې لپاره به تاسو خپل کړوم ته راځئ. زه تاسو ته ډسکرپشن کې یو لینک اچوم. زه خلاص کړم. زه تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک اچوم. هغه لینک به راکاپي کړئ په کړوم کې، په دغه کړوم کې به ولګوئ. دلته تاسو ته یو سایټ راځي، دغه رقم یو سایټ تاسې راځي. ګوره دغه رقم سوشین ټیچ په نامه یو سایټ تاسې راځي. دغه په دې باندې داسې کلیک ونیسئ. ګوره دا رقم کلیک به پرې ونیسئ. دا به داسې کوئ او بیا به په سلیکټ آل باندې کلیک ووهئ. ګوره سلیکټ آل باندې چې کلیک ووهئ، ګوره کافي، بیا به کافي کړئ. چې کافي مو کړئ بیک بټن او بیرته ووهئ او رای به شي خپل فیسبوک پاڼې ته به راشي. دغه فیسبوک پاڼه به اوکې کړئ. دلته چې کله راغلی ګوره دلته لیکلي دي کریټ ا نیو فیسبوک اکاونټ. په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. کله چې کلیک ووهئ ګوره دلته به د نیکسټ بټن باندې کلیک ووهئ. په نیکسټ بټن چې مو کلیک ووهئ نو اوس به د فرست نیم په ځای کې هماغه کوم چې تاسې کاپي کړی هماغه دلته پیسټ کړئ او دغه به ورنه پاک کړئ. دغه د ډالرو علامه به ورنه پاکه کړئ. دغه علامه چې ده دا به ورنه پاکه کړئ. ګوره داسې به ورنه پاک کړئ او دې خوا ته به راشي. دې خوا ته داسې کله راغلی ګوره دلته د بل ډالر علامه هم شته، دا به هم ترېنه پاکه کړئ. دا به هم ترېنه پاکه کړئ. دا رقم او دلته به هم هماغسې هغه پیسټ کړئ او دغه به د یو ډالر به ورنه پاک کړئ. دې خوا ته به راشي او د بل ډالر علامه هم ورنه پاکه کړئ. بېرته به داسې راشي، نو خراب شو، بیا به یې پیسټ کړئ او ورنه پاک کړئ او بیا به راشي دا بل ډالر به هم ورنه پاک کړئ. بیا به د نیکسټ بټن باندې کلیک ووهئ. د نیکسټ بټن چې کله کلیک ووهله دلته به کانټري انتخاب کړئ. هر هېواد چې تاسې غواړئ چې انتخاب یې کړئ. نو دلته افغانستان زه انتخابوم او دلته تلیفون شماره مو پکې واچوئ. زه دلته خپله تلیفون شماره اچوم. زما تلیفون شماره ده. ګوره دلته وایي واټس یور برډې. دلته تاریخ ور واچوئ، یعنې که هر تاریخ چې تاسې زړه وي هغه ورته اچولی شئ. باید د 18 کالو نه کم نه وي. نو دلته د فبروري 20 2001 زه اچوم. بیا په نیکسټ بټن باندې به کلیک ووهئ. ګوره وایي ایز برډ فبروري 20 2001 برډې یس. دلته تاسې وایي تاسې میل یعنې نر او فیمیل یعنې ښځه. دلتهسې خو میل باندې به کلیک ووهئ. په میل باندې چې کله کلیک ووهئ نیکسټ بټن به کېکاږئ. دلته به تاسې پاسورډ ته واچوئ، کوم پاسورډ چې تاسو وي. زه اصل 1 2 3 4 اچوم. په نیکسټ بټن باندې کلیک ووهئ. ګوره دلته وایي کل جیمیل ایمیل اډینګ یور ایمیل. نو سکیپ باندې به کلیک ووهئ. که چیرې تاسو غواړئ چې ایمیل واچوئ نو یس ووایئ، که نه نو سکیپ باندې به کلیک ووهئ. اوس به دلته په ساین اپ باندې کلیک ووهئ. ګوره کریټینګ یور اکاونټ. ګوره ستاسو اکاونټ چې سو هغه جوړ سو. اوس ګوره ساین ان کېږي. دا ډېره اسانه او زبردسته لاره ده.
خپل فیسبوک نوم پټ کړو. اوس دلته ګوره دلته لیکلي دي وایي سیو پاسورډ او ناشنا وایي غواړي چې پاسورډ یې سیو کړي او یا هسې نه غواړي ته به وایي چې هو سیو پاسورډ باندې چې کلیک ووهې ګوره دا ستا آی ډي شو. ګوره اوکې باندې به کلیک ووهې دلته چې ګیټ سټارټډ ووایې نو ته کولی شې چې نور ملګري را دعوت کړې ځان ته. ګوره اډ فرینډ ګوره دا اډ فرینډ دا ټول ته اډولی شي. په ډن باندې به کلیک ووایې. په ډن باندې چې کلیک ووایې ګوره دا ستا د فیسبوک اکاونټ دی. هېڅ کوم نوم به نه وي ګوره هېڅ کوم نوم به نه وي. دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه هم ورنه ایسته کولی شئ یو دانه پکې پرېږدئ. دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده او هغه ویبسایټ لینک به زه تاسو ته درکړم چې په کوم ویبسایټ کې دغه انویزیبل کوډ یعنې نامعلوم کوډونه